د سنوم یې دی نوم یې مړه نه شو پرویز ته د ګولې راوړي دا څوک دی ولا ډاکټر نه څو ور ټکي ورته د کلو کا ورته لک صبر وکا आवाज ورکا ورته لک صبر وکا څوک دا مریض وعلیکم السلام لک صبر وکا بار ودرګه بارو دیمه او لک صبر وکا څوک دا سې ډایرکټ دا تاسو سره پرویز دا ته پیژنې ملګری مې دا راځه خپه نشي راځه څنګه خې جوړ ټیک ټاک پرویز خې څنګه خې کنه راځه دی خو کې عمران راته وای مړه ما ته پته نه و پکې نه راځه نه سم کې ما ته عمران وی پرویز خپه نشي یار ما خو تقریبا ستاسو دویم ورځ ده کنه کنه درې ما خپه نشي ولله ما خو پړ کې تاسو خیر وره دا مری خراب ولګ پښمنی کې یخو ور خورل یو کنه هغه وجه لګ به سور شي اوس خو لګ ټیک شولو زه شکر دی بس څنګه کوشش کوي غوړو نه ساتي کنه او نه دا خپل دا مطلب خپل پر چې کوم ډاکټر خو دې هغه وته کوي سیده او نه نو څنګه خیر دی شکر دا مطلب ضرورت نه ولر دا نه نه خبر نشته دې ملټي وروړي خامخانه انسان دی چې بده اوس بده خبره چې چاته پوس لري او درجن خو راغی سي نو دوی ملټي ډیر شرم خبره خیر لکه د دې سایز ته چوغورم نو لکه نه مړال ته چرته دکان نه راخستې د دې سایز ته چوغورم لکه درجن برابرۍ کې وګورته سور غټه ماټي سره د پوسټ کو خبره ها نور وخت سات خطرې خیر دې ته راته ته خې شکر الحمدلله دا بس شیخ دې تاسو کې شروع ور دي کنه دا زموږ ترز وې دي خطر زوی دی تاسو درو کې دې مشر دې پرویز مشر دې تاسو پرویز مشر دې دا دې مشر دې صحیح دا مشر خو پلو والا دې دنیا نه ها ما دا مشر خو لکه پلو والا دې کنه تاسو اوسو لکه کوشش کوي چې لکه مطلب د دې پلو نه پس خپل هغه جاری ساتي د کوم جدوجہد کړي دي د چې کوم مهنت کړي په دنیا کې خیر لري ته اوس زموږ روډ پسې راخسته نه د سينو ما ورکه انسان دې کنه اوس ګوره زما مونږ څو کسان یو دلته یو دوه درې څلور کسان نه یو کنه پنځم لکه هغه په اوس کوم لکه نیم شماره ځکه نیم نه هیڅ پته نه لګي دوه کې دې لکه پرون لږ زیات نن ټیک دی هنن ټیک دی ها اوس ګوره هغه کوشش کوي د مالټونه ماچ کوي مالټي راړي دی نو یو مالټه سارو یو غرما یو ماخام ورکوي څنګه دوی ملټي وروړي او درې ټیمه دی خو نه نو خیر کنه خو لکه کوشش کوي نیمه نیمه مالټه ورکوي ځکه چې مالټي د لپاره خدي لکه سار کې کنه دا کوم وخت نه پیژنې دا ما ماشومالي ملګری مونږه سکول ته به زیات لو ته دا چا ویلي چې دای بیمار دی او راشه پښتنې لیکه دی ته وینم چې دا رښتونی دوستی نه ده دا قدرتي وینه خپل کې خبر کوي چې پلانې کا سره بیمار دی ها څنګه نه یادګم پرویز زه غنی ستادرم کلاس ملګری سلورم کلاس ملګری یو ځای مونږه ما ته چرګ پټی کړی تا ما یو ځای چې نو بلوري کړی دي تا ما یو ځای د به همیشه چرګ په ټول کې زمون یو مشر ولکه مونږ په شریک اغلا کوله کنه د مونږ سره د به همیشه یو یک نمبر اغستو په اغلا کې د به چرګ په منډه وله کنه چرګ به ډیر کې نستا د سیده پرویزا صحیح لګ داسې خبرو کو چې زړی لګ ډاډه شي پېښ ولې بیماری ټیک پښه دا خبره ته کو خبر شي نه اخو ډاډه خبره تاسو په خبرو خو کوي ډاکټر لدی بوزي ډاکټر لم بوتل او دوايي ارته ور کړی دي بیګام راوستل ډاکټر نه په ډاډه خبرو خلک خکېدل کنه نو اوس به ډاکټران بنو ډاډه خبره به کول خکېدل به حاله نو مر پاسانه خلک خکې ډاډه خبره و خبره ټیک ته یو دغه کې پیسې هم لګوي مې ډاډه خبره باندې پات خلک نشي خکول دا ملټي وکړو زلوټ شه ته کې دلته خبره ولا خبره ورو ته خبره ته کې دا نورې سره وړي دی دا دغه دا لک صبر ورګه خبره شي پرویز بس مړه اخیری وخت سړی باندې لګون ته تل غون د پاسه خپنه شي دا سکه دا کپڑے ورته کوي نه او ته دغه د پاسه لګون کپڑے ورته کوي هغه مونږ کړي د کپڑے ما پلیر څه شي وي دا د دار څه کپڑے ما پلیر بیتا ته چې کوم چلاس چللې پرویز خپنه شي د تندې دل تر کنه هغه ته خپا نوک کوم د پرویز دغه دی اوکې سو یو سل او سلورتیا سنتیمتر کینه تاسو خپل ځای باندې کینه خپل ځای باندې کینه کپڑے ولا خپل ځای باندې کینه نه دا اختر کپڑے خو شوي دي خیر دا انډیواله کې د شي دی ولا نور کې دا شیرا دا خو کاپان نه وره دا غړوي دا سکه دا خو یم نه کنه څه شي ته لکه څه مطلب دا غړوي څه کنه مطلب څه شي لکه دا خو دې باندې ما غلطي وشم ما پکای چې لون لره شمړه څه کم کړي
دا موږ چې مېلمه راغلي او ته بیا هم هغه شان د خنداګانې راخستې دي لرې شه مړه ځه وځه کفن باندې ځه ځه دې دا واخلو سره ځه ځه دا څنګه ملګری دی د کفن انتظام دا وباسه دا وباسه زما ملګری پاتې شوی ځه لرې شه مړه ته موخلا هغه بیمار دی ته ورته داسې خبرې کوي دی زما ملګری پاتې شوی چې ملګری نو ته کفن یې راوړي دلته صبر وکړه تا مسور تکینه کینه ته خپنه شي تا مسور ملګری ته راکړه دلته زموږ کلي کې مېلمه یې لږ هغه کوه یار دا څه کې ته نه دې د مرګ نه پس وړ کې بداوي نه چیرې ما د دومره کفن نشو اغستی ځکه دې به خفه کېږي به نه ډکي چیرې زما دا څنګه ملګری چې ما له کفن نشو اغستی دا خو لا ژوندی نو ته مړه دلته مېلمه راغلی بیا وایي چې د ما ژوندی بېزتي کفن وکړه. اغسته دیګونه به کوم ځای پخوي دا اوس وګوره نه نه اصل مې کوم ځای مو روزګار کړی که نه دا هلک وباسه وام یې درته دومره مریض دی کې سړی مړ کو کفن مریض دی کې نه بدل راځي مالټه بدل راځي چې یار دا څنګه ملګری دی صحیح ده دا صحیح ده ملاو خو شکه آخري ملاقات ته هیڅ پته نه لګي نه نه مه میلاوې ګزه یو روز د دنیا کې آخري ساګانې دي د دې څه پته لګي ملاو شه مړه بیا به وایي پرویز چې زما خپل استاد څنګه ملګرتیا و څنګه وباسلې دا ته څه کې دا اوس ژوندی دی ژوندې خو آخري دا آخر خو دا بتاو سملو شه مرابا پرویز دا سملو شه نه غړه الله بس الله دې مړ کای دا کفن په بس سان کړی ګوره د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي کېدای شي ته زمانه مخکې شي کېدای شي زه ستا نه مخکې شم خو لکه چانس ستا ځکه ډېر دي چې لکه ته بیمار یې خیال لري کار د غلط خبرې کې کار د پېښ غلط ولې کو سه دوی زه مړ دا وروړي وباسه مړه. کفن مړ وروړي زاوزه ماټې راکړې واپس که نه ها یو خو یو وغسته ها ته وګوره هسې نه چې واپس دوه بلې را نه کړه ها دا واخله نو څه کې دا هم ځان سره واپس وړې ما مالټه خو به ته وړل دوی ماټې خوري نه نو ځه 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 دوه وی کنه کو درې وی ماټې نه نه دوی نور چي دی داسې ملګري داسې ملګري دا د کوم ځای دی